تدخلا کوری د پردیو ګوري ستاشم صدقه تدخلا کوری د پردیو ګوري ستاشم صدقه تدستر ګتوري د زړونو قدرمن لیدونکو ستړي مشئ وخت مو بخیر پوهیږئ کوم ځای ته نن راغلی یم دا پغمان سیمې ته هغه سیمه چې واقعا د شور ولولو ځای دی هغه سیمه چې واقعا خلک د نندارې لپاره دلته راځي او له دې سیمې څخه لیدنه کوي هغه سیمه چې بهرني سیلانیان هم ورته راځي لنډه دا چې په پغمان سیمه کې د باغ بالا قصر ته راغلی یم باغ بالا قصر دلته بېلابېل څو قصرونه شته دي د مونږ دې خوا تاسو ته په تصویر کې به یې ګورئ زما شاته او ایخوا نور تصویرونه هم درته رااخلو ټول به درته اماده کړو او د دې تر څنګ هغه ځایونه چې تاسو غواړئ چې مونږ ورشو لیدنه به موږ ډېر نږدې ترې وکړو او تاسو ته به یې په ویډیوي بڼه اماده کړو نو راته ویلی شئ په کمنټ کې چې هغه د سیمې نوم راته پرېږدئ نو انشاءالله مونږ به حتما ورځو نو تاسو راسره پاتې شئ او دا بېلابېلې انځورګرۍ چې مونږ کړي دي له بېلابېلو ځایونو نه چې تصویرونه اخیستي دي هغه به درته چمتو کړو تا باندې کړې نن دا منصوري نن دا منصوري ستاشم صدقه تدخلا کوری د پردیو ګوري ستاشم صدقه تدخلا کوری د پردیو ګوري ستاشم صدقه تدستر ګتوري د زړونو ټکوري تدستر ګتوري د زړونو ټکوري د زړونو ټکوري ستاشم صدقه ستاشم صدقه تدخلا کوری د پردیو ګوري ستاشم صدقه تدخلا کوری د پردیو ګوري ستاشم صدقه تسیرا په امن جوړ اوس پوری کاب تاکي د پرانیسته اوس خوخیو بابا تسیرا په امن جوړ اوس پوری کاب تاکي د پرانیسته اوس خوخیو بابا غم ورته عاجز دی نه لري تاب غم ورته عاجز دی نه لري تاب نه لري تاب ستاشم صدقه تدخلا کوری د پردیو ګوري ستاشم صدقه تدخلا کوری د پردیو ګوري ستاشم صدقه